وګوري چې دا نظام په کوم بنیاد باندې جوړ دی. هغه بنیاد د حکیم حقانی صاحب دا کتاب دی. زه هیله کوم که د طالبانو په نظام باندې څوک ځان پوهول غواړي دا کتاب د ځان ته راوغواړي په پښتو ترجمه کې. د دې کتاب نه دی اخوا دیخوا نشي کېدلی. که ته ولنې پیغام ظهر الله صاحب زه ولس ته نه زه طالبانو ته ورکول غواړم. دې ځای کې به ځوانان ناست کوم چې دا پیغامونه طالبانو ته ورورسي نو درس ورکول نو هغه ټیم کې د درس د پوهې د تعلیمونو ضرورت ولې شو مسلمانانو ته. منګ په ډون نړۍ باندې حکومت څنګه وکړو؟ منګ د حضرت عمر په دور کې دونه غټي غټي ځمکې څنګه ونیولې؟ ځکه چې ساينس ټیکنالوژي په فلسفه کې پرمختګ وکړو. خلک براتل د یورپ نه به خلک راتل. یورپ هغه ټیم کې په ډارک ایجز کې و. منګ اوس نن سبا د یورپ تعریفونه ډېر زیات دي. انګریزان ډېر مخکې دي. راغلی د اقرا. نو که افغانستان کې ته اقرا د اسلام نو باسي نو ته بیا هغې ته کم اسلام ورکوې؟ دا تا جوړ کړی دی، ځان سره دې راوړی دی، کمره کې دې جوړ کړو، د کوم ځای نه د اسلام راوړو؟ دغه زما خبرې وې ظهر الله خوشحال صاحب. ډېره مننه ښاغلی حمزه صاحبزاده حمزه صاحب. کله چې یو انسان د کتاب نه حواله کوي خبره کوي او کله چې یو انسان منطقي خبرې کوي نو زه فکر کوم چې هغه کې اصلا خبره نه پاتې کیږي، هغه کې بیرته سوال نه پیدا کیږي چې یو انسان بیرته وکړي. نو د حمزه صاحب یو خطوب دا ده چې همیشه کومه خبره کوي لکه څنګه چې د دین علما هغه رښتیني علما چې خبره کوي د کتاب حواله ورکوي، د کتابونو حوالې ورکوي، آیاتونه درته ښیي، احادیث درته ښیي، نور کوم ادرسونه چې دی غږېدلی هغه ریفرنس درکوي درته. نو حمزه صاحب په خپلو خبرو کې د هرې خبرې ریفرنس تاسو ته خامه کوي او دا ښه خبره ده چې موږ په پښتنو کې یو داسې ځوان لرو چې همیشه که هر لایف ته راشي موږ زده کړه ترې کولی شو. ډېره یوه خبره کومه که څوک بیا هم دې نه پس لکه ما به کتل د حسیب بچې مبارزه کوله یا د جان احمدزی بچې مبارزه کوله نو خلکو به دې سره په دې دغه کولو چې نه دا نظام کې اوس ستونزې دي دا به ټیک شي. نو اول د افغانستان خویندې ځوانان وګوري چې دا نظام په کوم بنیاد باندې جوړ دی. هغه بنیاد د حکیم حقانی صاحب دا کتاب دی. زه هیله کوم که د طالبانو په نظام باندې څوک ځان پوهول غواړي دا کتاب د ځان ته راوغواړي په پښتو ترجمه کې. د دې کتاب نه دی اخوا دیخوا نشي کېدلی. که ته ورته ډېر ووایې چې دا نظام موږ له بدل که دا موږ له داسې که دا موږ له داسې که د دې اخري خاتمه په دې کتاب نو که پوهول به ځان غواړې دا کتاب ټول ولولئ. مننه کوم ظهر الله صاحب. د کتاب نوم یو ځل بیا وکړه کې د ځینې ملګرو سره پوښتنه دا یې الامارة الاسلامیه و نظامها عبدالحکیم حقانی لاندې په شیخ هیبت الله خونزاده په خپل دغه کړی دی چې یو دا زمونږ د نظام کتاب دی. ډېره مننه. او پښتو کې پیدا کیږي؟ پښتو کې پیدا کیږي. اوکې ډېره مننه. دلته زموږ یوه خورکۍ راغلې. اجازه ده یوه پوښتنه وکړم له حمزه ورور نه. ځکه اوس یې کمره غټه ده نو زما په نظر د زموږ پوښتنې هم ځواب کې ښه ده. بښنه غواړم ډېره زیاته. حمزه ورور اول خو دې تا ته سلامونه ورسېږي. ډېر زموږ تاسو بحث نه لږ لرې خبرې وکړم ځکه ته همیشه دغه د علم د بنیاد په اساس خبرې کوي. یو غلط رسم و رواج زیاتره نارینه دې ته چمتو نه دي چې خپلې خویندې یا خپلې میرمنې یا خپلې میندې صحنې ته راوباسي. ولې چې موږ غلط رسم و رواج هغه دا لرو که زما خدای مکړې میرمنه یا زما خور یا زما لور صحنې ته ووځي سبا دا ماته د تانې په شان ګرځي او دا زما په غیرت باندې بد تاثیر لري. چې دې برخه کې د تاریخ په جریان کې یو خو ډاکټر یو ډاکټر اشرف غني و همدارنګه غازي امان الله خان و چې دوی د خپلې میرمنې د خپل ځان سره صحنې ته راوکاږلې او دا پیام یې ورکړ چې د میرمنې ښودل په صحنه کې بد کار نه ده او عیب نه ده. زه غواړم دغه په ټوله کې ستا نه یوه پوښتنه وکړم چې د دې د رسم و رواج له منځه وړلو لپاره څه په کار دي د نارینه لپاره؟
خویندې خو حاضرې دي په هر حالت کې د خپلو ورونو څنګ سره ودرېږي، د خپلو پلرونو څنګ سره ودرېږي. اما ستونزه چېرته ده؟ ستونزه دلته ده چې زیاتره خویندو ته، زیاتره میندو ته، زیاتره میرمنو ته خاوند ورور اجازه نه ورکوي چې صحنې ته ووځي. دا اجازه نه ورکوي چې د هغې ملګری د هغې په ټولنه کې د دې میرمن وګوري. دا ستونزه اول دلیل یې څه کېدلی شي، او دویم د حل لاره څه ده؟ مننه خورجانه. د دې بهترین دلیل چې دی زما په نظر کې باچا خان پیش کړی و چې کله باچا خان خپلې مدرسې جوړې کړې نو هغه د میرمنو په تعلیم باندې ډېر فوکس وکړو، ډېر نظر یې پرې واچو چې زمونږ خویندې ټول روزي مدرسو ته علمونه حاصل کړي. دا سلسله چې کله شروع شوه نو په دې باندې هغې باندې فتوی ولګېدې چې ته د انګریزۍ نظام راولې، ته زمونږ کلتور کې بې حیایي راولې، ته زمونږ خلک بې غیرته کوي، زمونږ ښځې به اوس د کورونه وځي. نو دلیل یې درته زه وایم خوږی خور چې کم دروغ یې موږ ته ویلي دي اوسني ځوانانو خویندو ته او موږ ته، هغه دروغ پهله زه راښکاره کړم. اولنی دروغ یې موږ ته دا ویلي دي چې د پښتنې ښځې ځای چې دی هغه کور دی. که د پښتنې ښځې ځای کور و نو د 80 کاله مخکې، د 80 کاله مخکې، د 100 کاله مخکې زمونږ د ټولو پښتنو ښځو دی به سړیانو سره کار ولې کولو په ځمکو کې، دی به د غرونو نه لرګي ولې راوړله. دا کوم زمونږ ښځې به چې موږ کله د کوچیتوب ژوند به کول پښتنو، زمونږ ښځې به دا ګډې بیزې ولې سره ولې. د ملالۍ میوند قصه چې ولې ملالۍ میوند څوک وه؟ زمونږ پښتنې ښځې د سړو سره څنګ په څنګ تګ واله ښځې وې. د کور ساتلو کې، د کاروبار ساتلو کې، د ځمکو ساتلو کې، د ګډو بیزو د زمونږ چې هغه د وخت کلتور کومې مهمې برخې وې د هغې په ساتلو کې ښځې موږ سره څنګ په څنګ وې. دا چې کله د زمونږ دې سیمې ته افراطیت راغی، فنډامنټلیزم راغی. فنډامنټلیزم په دې بنیاد راغی چې یو شی ته استعمالول غواړې، لکه لنډ مثال د غلامۍ درکمه. په عربو کې چې کله د غلامۍ نظامو یا په امریکا کې چې د غلامۍ نظامو، نو افریقا نه به چې خلک بوتل نو په دې دلیل به نه بوتل چې دا جاهل دي یا داسې بل څه دي، هغه به یې کړل په زوره باندې، هغه به یې په زوره باندې کړل، جاهله به یې کړل، خره به یې کړل، قمقل به یې کړل، دلیل به یې ورته وکتو چې دین دا استعمال کېده. نو زمونږ خویندې، زمونږ میرمنې تر هغې پورې موږ سره څنګ په څنګ وي تر څو پورې چې موږ د دې د استعمالولو اراده نه وکړې. چې کله افراطیت راغی موږ اراده وکړه چې موږ دا ښځې اوس استعمال کړو د خپل ګټو دپاره، د خپل فایدې دپاره، د خپل زور واکداري چلولو دپاره. دغه افراطیت دلیل وګرځېدو. دا افراطیت بیا په ډېر هلکه هلکه شکل کې راکوشو ځوانانو ته، اوسني ځوانانو ته هم که وګورې چې زما خور دی لسم صنف نه پس سبق ونه وي یا بیخي د لاړه نشي، زما ښځه د لاړه نشي، زما خویندې د لاړه نشي. دا هغه افراطیت دی کوم چې لږ په اوبو باندې ومینځلی شو، لږ هلکه شو، ځوانانو ته راکوشو. دا موږ د غیرت برخه وګرځوله کومه چې غلطه ده. زمونږ غیرت چې و هغه ښځې سره یو ځای تګ و، څنګ په څنګ و. هغه افراطیت موږ د خپل غیرت برخه وګرځوله چې غیرتي پښتون هغه دی چې کور نه خور ونځي، تعلیم ونه کي. دا پیلنی دلیل دی کوم چې غلط دی، غلط مایند سیټ راغلی دی. د دې د وجې زمونږ په پښتنه سیمه خلک انجونې او زمونږ میرمنې نه پرېږدي تعلیم ته. حل یې څه دی خوږی خور؟ حل یې دا دی چې د میرمنو د ژوند فیصلې کول چې دی، اول ځان نه دا پوښتنه وکړئ چې د ځوانې جینۍ په افغانستان کې او پښتونخوا کې د ځوانې جینۍ د ژوند فیصله څوک کوي؟ زیات تر فیصلې د ځوانې جینۍ په کور کې څوک کوي؟ د دې پوښتنې جواب کې د دې حل پروت دی. هوګۍ خو تاسو نه زه پوښتنه وکړم، د ځوانې جینۍ زیات تر فیصلې څوک کوي؟ پلار، ورور او وروسته له هغې کاکا، ماما. صحیح. اولنی د ژوند فیصلې د جینۍ چې کوي هغه پلار کوي، خو د پلار فیصلې چې متاثره کیږي نو د مور په خوله باندې متاثره کیږي. خو مسله دې ځای کې ده چې موږ مشران چې کوم دي هغه اوس هغه افراطیت نه راویستی نشي. هغه افراطیت کې زاړه شول، هغه افراطیت نه اوس هغې نه راوځي، هغه زاړه شول پکې. حل یې دا دی
اوسني کوم ځوانان دي اوسني ځوانان به د افراطیت نه روباسي او هایلی ایجوکیټډ ساينسز یا فلسفه یا نالج یا دې ته به ورچي نو ځوانان چې کله وګوري چې د تعلیم څوره فائدې دي هغه ځوانان به خپل لوريانې خپل مېرمنې خپل خويندې پرې غوستي شي غېتا خو هل صرف ځوانانو سره دي دا نه د انجونو په لاس کې دي دا نه د پلارانو په لاس کې نه د میندو په لاس کې دي دا د ځوانانو په لاس کې دي ځوان چې دی هغه کله یو عمر ته ورسي پلارم دغه خبره مني مورم خبره مني تریم مني هر څوک مني ځکه هغه وس د کور مشر وګرځي نو د خويندو د پاره زمانه نصیحت ده چې کتا سو خپل ازادي خپل تعلیم خپل پرمختګ غواړي اولنې ټارګټ تاسو رور دی چې تاسو رور چې دی بهترین تعلیم وکي د افراطیت نه راوځي هغه رور په بنیاد باندې دا غرور په وګه باندې د ټوپک کې دی شي او داس کوي شي دا غرور په ملا باندې تخپې دی شي او خطې شي نو اولنې ټارګټ زمونږ ځوانان دي دغه حل دی مننه کوم ډیر مننه ځواک سره مهرباني اول خو حمزه شنا ته خرغلاست ویم او د حمزه شنا د خبرو په تایید په تداوم کې غواړم دوه خبرې نور اضافه کم دیوږي خورکې ته چې ازادي زیږي او افراطیت چې دا افراطیت زیږي د منګو تاسو ټولنه کې فل حال افراطیت خپور دی او حاکم دی دا ورځ تر بلې زیاتیږي کچېرې زه درته مثال درته درکم د 20 کاله جمهوریت نتیجه یې دغه ځوانان او پیغلې دي خوشحال صاحب وګی خورکۍ او دغه ټول ملګري چې دلته ګوري دا هغه څه دي چې دغه 20 کاله د دغو جنګونو جنجالونو ستونزو سربیره هم دلته زما د وطن خویندې ورونه سره نازي د وطن په موضوعات غږیږي خو کچېرته تاسو افراطي ذهنونو والا خلک هغه رادیکالز چې دي تاسو هغو سره کینئ هغه در سره په پیل کې دغه سینه کی اول د خور او د ورو دغه خبرې دوی لازمه نه ده پاموده نو د ټولنې اصلاح په همدې کې چې هغه عمده بنیادی ازادي کې خودل سي کوم چې جمهوریت کله چې دا کې خودل سي ورو دغه پښتنه چې تاسو کړوږي خورکې دا پکې په خپل حالي کې مننه ډیره مننه احمد صاحب تاسو سوال لري کې به وسوله خور وغږیږي جو په هنتون ولې تړلې دي وای منګه امریسانی ته منتظری مخکې صاحبزاده صاحب تاسو ته د کتاب ریفرنس درک زه تاسو ته تکرار وایم چې د دوی په فکری مکتب کې د انجونو تعلیم نشته دوی به هیڅ کلم درته خلاص نه کی دوی خزه ته اصلا کې په یو بل نظر باندې ګوري خزه مخکې به د خزو په وړتیاو باندې زمونږ خورکې وغږېده چې ښځې څومره وړتیاوې لري په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځې او نارینه په ټولو برخو کې سره برابر دي تاسو د بنگلادیش مثال در سره واخلئ د بنگلادیش اقتصاد هر برخه کې تاسو ګوري په دې کې تر ټولو زیاته ونډه هغه غوس اکثریت چې دغه د ښځو د لاسه ده نو دوی 50 سلنه ولس موږ په وطن کې په کور کې نه ولي نو هیومن ریسورس ته کم زینه کوي ته په کوم ترتیب باندې پرمختګ کې ته په کوم ډول باندې مختزي ضرورتونه پرېږدي ډاکټر او انجینر او د نور پرېږدي ستا ټولنه ستا د هیواد پرمختګ د تا پر دې خویندو باندې ولاړه ده یوازې ځوانان او نارینه نشي کولی دا هر څه نو تاسو د نړۍ نور هیوادونه وګورئ که تاسو سنگاپور ګورئ که تاسو بنگلادیش ګورئ دا ټول هغه هیوادونه دي چې د میرمنو پکې زیات ونډه و نسبت نارینه وته هم په اقتصاد کې هم په پرمختګ کې په هر برخه کې نو غوښتنه مې له خپلو هیوادوالو نه هم دا دی چې دغه ډول برنامې جوړې کړي چې تر څو پورې دا اوس هم موږ ډېر شاته پاتې یعنې زما دغلته چې اوس موږ خبرې کوو باید دغه لایف کې څه د پاسه 5-6 لک افغانان زموږ ناست دی ځکه موږ د هیواد په سرنوشت باندې نن موږ او تاسو غږیږو تعلیم د یو هیواد بنیاد او اساس دی هغه پر موږ باندې بند ده موږ غلي ناست دي هېڅ هم نه کوو حداقل چې دغه شعور دلته په دې مورد باندې غږیږو په دې موضوع باندې غږیږو دغه ستره خبره ده ځکه موږ 100 کاله پر دې خبره باندې جګړه برخو کې مثالونه درته درکړل د موږ تاریخ موږ د خپل خویندو مینو سره په ګډه ژوند کړی په هره برخه کې اما له کوم یو ورځې نه چې د دیوبندیزم هغه بنسټ کې ښودل شوی له دې نه دې خواته چې کوم اسلام موږ ته راوړل شوی دا هغه راډیکل اسلام ده چې په حقیقت کې اسلام داسې نه ده
که چیرې داسې تاسو ورسئ د نړۍ 50 کم زیات اسلامي هیوادونه وګورئ آیا هلته دغه ډول اسلام ده؟ هلته نجونې درس نه وي، هلته نجونې تعلیم نه کوي، هلته نجونې کار نه کوي. یوازې د اسلام زمونږ پر خاوره کې ده او دغه افراطیت دغه افراطي اسلام د مونږ پر کلچر کې اوس ګډ شوی، دا بیخي خطرناکه ده. په دې شانو باندې غور کول پکار دي. ډیره زیاته مننه خوشحال صاحب. نور کور ودان خیر اوسئ. افغان ګرل مهرباني وکړئ تاسو خبرې اورو. یو ځل بیا سلام تاسو ټول ورونو ته. وعلیکم السلام. سهار خور چې کوم څه وویل یعنې ټولې خبرې هغه ختمې کړلې، خو یوه خبره زه غواړم اضافه کړم چې دوی یوه خبره هغه ورځ ځواک صاحب یوه لایف و چې هغه کې ویلي چې دا خبره د مکتب محرم ده، یعنې د مکتب خبره محرم ده، دا باید پټ ولې باید پټ وساتل شي. کله چې یو کس ځان ته د دین داعي وایي نور خلکو ته د اسلام دعوت ورکوي، نو دلته ولې دا خبره تاسو غواړئ چې محرم پاتې کوي؟ یوه خبره. بله خبره دا چې کله تاسو وایئ چې دا محرم ده، نو بیا تاسو څنګه خلکو ته د اسلام دعوت ورکوئ؟ علم خو پر ښځو نارینهو باندې ښځینهو باندې فرض ده. کله چې ته دې فرض نه سترګه پټوي او کله چې ته دغه خبره غواړې چې محرم پاتې شي، دا تر څو پورې به محرم پاتې شي؟ خو سم واضح ووایي چې دا هېواد خرڅ شوی ده، موږ خرڅ شوي یو. اصلا کې چې خرڅ شوي یو خپل دښمن ښکاره کوي، ولې نه ښکاره کوئ؟ ولې پردي خلکو ته کار کوئ؟ زموږ زیات افغانان په سرحدونو کې وژل کېږي، زموږ ورونه ښځینهو پر مخ د مکتب د ښوونې دروازې وتړل شي. لکه مخکې ما یوه خبره یادور شلم چې هغه کې ما وویل چې جاپان افغانستان په یو ورځ کې خپلواکي ترلاسه کړله، مګر هغوی چې کله کنفرانس ونیول هغوی کې وویل چې جاپان باید اول څه شي؟ انساني شي. هغوی انسانیت ته اول حق ورکړه، مګر افغانستان ته اوس وګوره په کوم حالت کې ده او جاپان ته وګوره چې په کوم حالت کې ده. موږ په کوم حالت کې یو او ولې او تر څه وخته پورې هغه ورونه چې په افغانستان کې دي ولې خپل غږ نه پورته کوي؟ هغه ورونه چې په غربي ممالکو کې پروت دي آرام راحت ژوند لري ولې خپل غږ نه پورته کوي؟ حداقل یو ځای خو شي. زموږ یوازینۍ بدبختي ده چې یو بل نشو لیدلی چې پرمختګ وکړو. که یو کس پرمختګ وکړو بل ورپسې خبرې جوړوي، غواړي چې د هغه په ښه ووهي، مګر دا ښه کار نه ده. ډېره مننه. بله یوه خبره اخره غواړم اضافه کړم په ډېر زیاتې بخښنې سره چې دلته ځواک صاحب هم حضور لري او هغه نور افغانان چې په امریکا کې دي، که غواړي چې کم لاریون ته تیاری ونیسي، موږ هغوی سره یو ولاړ یو او ډېره زیاته خوشحاله یو چې داسې ورونه موږ لرو تاسو غوندې او زموږ تر شا ولاړ یاست او زموږ د حقوقو غوښتنه کوئ. یعنې موږ چې دلته اوسېږو موږ ته د هر څه لکه څنګه چې سارا خور وې د هر څه مهیا دي، که کار ده که ژوند ده د هر څه نه، خو مګر زموږ زړه درد کوي ولې افغانستان داسې د علم رڼا هلته مړ شي؟ ولې؟ که چېرې تاسې غواړئ چې کوم لاریون ترسره کوئ نو موږ تاسې سره ولاړ یو د هر نګاه نه. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړل. ډېره مننه افغان. زه په ډي سي کې د ملګرو سره په تماس کې کېږم، که چېرته هلته په واشنګټن ډي سي کې د لاریون خبره وشوه نو انشاءالله چې زه به د دې ځای نه د نیویارک به ورځم او نور ملګري به هم راځي، بیا به ټول د خیر سره په ګډه د خپل د وطن د خویندو دپاره خپل غږ اوچتو. خوشحال صاحب زه به درنه اجازه واخلم فقط 15 دقیقې ماته لږ خدای په منې کوم. صحیح ده. وریش خور مهرباني وکړئ تاسې وغږېږئ. سلامونه بیا ټولو ته ورسېږي، ټولو خبرو ته ما غوږ ونیوئ. اول لایف دی چې زه دونه ډېره ورته ناسته یم، یوه خور یو خبره وکړه، موږ ټوله په ژوند کې مصروفیات لرو، هر یو چې دلته اوس ناست یو مصروفیات لرو. ما دا خبره وکړه زه د کاره ستړې وه، الله که راغلی یم 5 بجې زه د کوره وتلی یم، راغلم دا لایف ته کښېنستم، خپل وخت مې درکړي تاسو ته د چیش دپاره چې موږ اواز پورته کړو خپل د خویندو دپاره. نو دا هر ورور خبره او د خور خبره ما واورېدله، زه داسې اضافه خبره نه لرم چې ویې کړم. د ځواک صاحب په خبره یو چې د په اخر کې وکړه چې په واشنګټن ډي سي کې که سره یو ځای کېږي،
زه سره یم او زه کوشش کوم چې خپل په رقم نور خوندې دغه زه پیدا کړم او زما به کوشش یې مګر زه سره ولاړ یم واشنگټن ډي سي ماته ډېر اسانه دی موږ د امریکا په ژوند کې دونه اسانتیاوې لرو چې د یو عادي رستورانت دپاره موږ 15 ساعته ډرایو کوو زه پیسه مصرفوو خپل وخت ورکوو او دغسې چې یو سیستم برابر سي ولې نه زه خپله د سره یم آفرین دی ډیره مننه وریش کور ودان خوشاله سردار لالا مهرباني وکړئ تاسو اورو کله خبرې سره زه د اول خو حمزه جان ته سلامونه راغلاس ورته وایم او داسې کومې خبرې وکړلې اسف جان او حمزه جان زه ورسره موافق یم خو که ټولو اوس خو د عباس دې طرف ته ولاړی د دغه لپاره که دغه ځوانان دغه سته ځوانان د دغه جهل لپاره لیچ راونغاړي نو زه مطمئن یم چې دا کوم کلتورونه چې دا کوم څه چې په موږ باندې عملي سوي دي لا هم موږ ته راغلي دي د دغه هر څه د الله رم دغه ده چې دغه ځوانان لیچ راونغاړي او د دغه افراطیت په مقابل کې ودرېږي او د دغه افراطیت بیخ ورشه راوباسي څه چې د موږ مشرانو هغه لکه څه رقم چې هغوی خورې بیلګې وویلې شهید ډاکټر نجیب غازي امان الله خان ولسمشر غني دغه رقم مشرانو بیلګې که موږ ورکوله د دغو مشرانو په نقش قدم باندې موږ قدم کیدو نو زه مطمئن یم په دې باندې چې دغه د جهل اولنۍ لاره هم دغه ده چې د دغه هیواد بنیاد په تعلیم باندې کېښول سي د دغه هیواد بنیاد په ښوونځیو په پوهنتون باندې کېښول سي که هغه نارینه یي که ښځینه یي چې دوی ته د تعلیم زمینه مساعده واوسي او دوی خپل تعلیمونه وکړي نو زه مطمئن یم چې دغه جهل چې دغه مابینځ ته راغلی ده که هغه د کلتور په نوم باندې راغلی ده که د هغه د عنعناتو په نوم باندې راغلی ده دا له منځه په تګ کې ده او دغه له منځه ځي زه مطمئن یم چې بیا به دغه هیواد کې دغه افراطي فکرونه دغه عنعناتو کلتور چې د موږ د زبان په نوم باندې راغلی ده دا به له منځه ځي او دغه ځوانان به روښانه فکره کېږي او دغه به بیا هر څه او بیا به دا خپلې خور ته هم د دې اجازه ورکوي چې ته کولی شي ډاکټره سي ته کولی شي انجینره سي ته کولی شي پیلوټه سي ته کولی شي پروفیسره سي ته کولی شي باس وکړې د دې تر شا ودرېږي او چې دغه هیواد بنیاد ته کار وشي او د دغه جهل په مقابل کې لیچ ځوانان راونغاړي او زحمت وباسي او نه ستړېدونکي هلې ځلې په دغه کې په دې کبال کې وکړي نو بیا هم هغه د لاریون ته موضوع راګرځوو چې دغه لاریون څه له موږ له تاسو نه هیر نه سي دغه یوازې نه سي سبا په فرانکفورت کې ده د بروکسل ملګرو هم اعلان کړی ده په بروکسل کې هم انشاءالله لاریون راوځي او افغانان به درېږي د خپلواکو حقوقو لپاره به غږ جګوي که دغسې په امریکا کې اسیب دوی خپل په لاریون باندې کار وکړي او دغسې چې موږ په کولن کې کوم دغه کړی ده بیا هم درته وایم چې اوس ځوانان ډېر ناست یاست دغه 3000 ځوانان کولو وخت ده او سبا راتلونکی سل کاله بعد چې کوم نسل راځي که هغه غواړي چې په تا باندې ویاړ وکړي همدغه ورځ ده همدا ورځ ده په دې ورځ باندې راووځئ بېننګي مه کوئ بېننګه خلک هېڅکله هم تاریخ نه دي یاد کړي هېڅکله هم بېننګه خلک تاریخ نه یادوي ننګ د ننګ خلک تاریخ یادوي هغه خلک یادوي چې هغو په خپل هیواد او په خپلو حقونو باندې ننګ کړی واوسېږي هغه خلک تاریخ یادوي هغه خلک تاریخ نازولی دي د هغو نومونه پاته دي او هغه د هغو نومونه تر ننه پورې د هغو د هر هیواد چې یو ځوان ننګ کړی ده تر ننه پورې نومونه ژوندي دي که دوی مړه دي نومونه یې ژوندي دي او د دوی خبرو باندې کتابونه لیکل کېږي او د دوی خبرې را روانو نسلو ته ور رسول کېږي د څو را روان نور نسلونه له هغه نه څه پند واخلي او له هغه نه څه زده کړه وکړي. مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ. د لاندې ډاکټر صاحب حسرت په نامه باندې یو مېرمن د کدا راواخیستل سي مدیراتور یې راواخلي ښه به سي. سوله خور سلام ستړې مه شئ. ځای کمی چې زه درنه نه ځای شته ده ځای شته. سوله خور سلام ستړې مه شئ ډېر وبخئ. تاسې منتظر سوئ تاسې د حمزه صاحب د ځواک صاحب او د احمدي صاحب خبرې واورېدې د نورو خویندو خبرې مو واورېدلې. تاسو ته غږ کېږو له تاسې اورو.
ډیره زیاته مننه. زما سلامونه ومنئ قدرمنو افغانانو پښتنو. زه ډیره خوشاله یم چې نن تاسو راټول شوي یې د افغان میرمنو جنکیو په باره کې خبرې کوئ او د افغان مظلومو میرمنو جنکیو حقوق په باره کې تاسو غوښتنه کوئ او دلته راټول شوي یې. زما هیله دا ده چې دغه رقم بحثونه ډیر زیات شي ځکه چې ډیر لوی ضرورت دی دغسې بحثونو ته. او زه نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم ځکه چې حقیقت موږ تاسو ټولو ته معلوم دی چې څه خبرې دي او څه کیسې دي. خو زه زما هغه خبره دا ده چې تاسو په خپلو خبرو کې دا یادوئ چې دا خو والله دغه شته حکومت چې دی یا دا تور پنجاب دا اجازه نه ورکوي چې جنکۍ د مکتب ته لاړې نشي یا مثلا د تعلیم هغه د دروازې د دوی په مخ بند شي. خو زه یوازې تاسو نه دا پوښتنه کوم دغه څوک چې دغه ټول چې زما اواز اوري زه تاسو ټول افغانانو پښتنو نه پوښتنه کوم چې تاسو خپل چلند تاسو د قسم درکوم چې تاسو چلند د خپل خور و مور سره څه رقم دی. خالی اواز ته تاسو اجازه نه ورکوئ چې خلک یې واوري. ولې اواز یې آرام دی؟ راځئ بیا طالبان ملامتوئ. ډېره مننه. هیله کوم زه په احساساتو راغلم. فکر کوم چې دا یو څه حقیقت ده چې لومړی موږ خپله ملامت یو ځکه که موږ جوړ اوسو په پنجاب څه کاره ده دا دې کې شک نشته. خو خبره همدا چې موږ خپله جوړ نه یو زموږ خپله ارادې خرابې دي. موږ د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته اولویت ورکړی دی. یوازې دا نه چې موږ به دا ټوله په دې امارات واچو. له دې وړاندې هم دا کیسې روانې وي له هغې وړاندې هم دا کیسې روانې وي دا کیسې روانې دي. خو په ټوله کې اوس موږ په ده باندې خبره کوو چې ولې دا اوس شته فرصتونو نه اوسني حاکمان ولې ګټه نه اخلي. ولې په عوض د دې چې اسانتیاوې برابرې کړي ولې په عوض د دې چې خپلو خلکو ته خپلو افرادو ته خدماتو کې په ده باندې به فوکس وکړو په ده باندې به خبره وکړو. ډاکټر صاحب حسرت راغلی ده. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مه شئ په خیر راغلی. السلام علیکم. زما سلام دې ټولو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسي. نو زما ستاسو دا موضوع ډېر زیات خوښ شو ځکه راغلم. کوشش مې وکړ چې زه هم چنان دې کې برخه واخلم چون خپله مې الریډي همدغه کار دی. زه خپله افغانستان نه راغلم کاناډا کې اوسېږم او ډاکټره وم. دلته مې همدغه مخصوص د ښځو دپاره خپل فیلډ چینج کو د سوشل ورکر ته راغلم چون ما د افغان ښځو وضعیتونه ولیدل چې په کوم وضعیت کې قرار لري او څه سټرګل سره دوی مخ دي. نو همدغه کې زه کار کوم. نو دغسې کار نه غواړم چې وکړم نه د اسلام په خلاف نه د حق او حقوق په خلاف باندې فقط غواړم چې دا ټول متوجه کړم د افغانستان راتلونکی وروسته دی چې هغې کې څه شی کېږي څه شی هغې کې څوک اوس نشي کولی مګم دا چې یو ښځه یو جنۍ څه رقم حق لري څه رقم باید ورسره بیهیو وشي د هغې حق او حقوق څه شی دی احترام رسپیکټ دا مینه نو د دغه شیانو نه شروع کېږي. دا هر څه د دغه شیانو نه شروع کېږي چې همدغه څنګه چې د خورکۍ وویلې چې اول زمونږ د خپل کورونو نه دغه هر څه خراب دي چې ښځه او لور ته اجازه نه ورکوي اواز جګ کړي احترام ورته قایل نه دي. نو زمونږ د کورونو نه اول خبره خرابه شوې ده ځکه خلکو نن سر کړی دی نن راغلی دی جنکۍ په دغه افغانستان کې ډېر خلک دي ډېر نارینه دي د کور په منځ کې ځان ته شیران وایي د کور په منځ کې سړیان دي او زه غیرت لرم مګم جنکۍ نن جاړي په الله باور کوي ما ته چې هره ویډیو مخې ته راځي زه نه غواړم چې وایي ګورم چون ما ته درد راکوي مګم زه څه کولی ورته نه شم هغوی دپاره دا ډېر زیات درداوري وخت ته یو څه شی ګوري او ستا د لاسه هیڅ نه راځي او په هغه زړه کې هغه هر څه لري چې زه غواړم چې وکړم دغه کار مګم زه یې نه شم ورته کولی نو دغه زیات درداوري انسان لپاره چې څه رقم لاره زه دې ته پیدا کړم څه رقم باید زه دوی سره کار وکړم مګم
زه همدغه کوشش کوم چې د ښځو دپاره جنګ وکړم، هغه چې هر رقمي. زه خپله سوشل ورکر یم، زه دلته کار کوم. ما چې په دې دومره کلونو کې زه چې کله راتلم نو ما سره یو طالب ودرېدو، فیس ټو فیس شو راسره، ویل یې چې ته نشې تللی، ته د دغه ځای نه نشې وتلی. نو ما ورته وویلې مالته په پښتو کې غږې، راځه زه د سره پښتو کې غږوم، یو پښتون ته یو پښتانه زه یم. زه ورته مخې ته ودرېدم، مال ما سره یې ووایه ته مال د پښتو حساب کې هلته یو تاجک ناسته وه جنۍ، په هغې باندې کوشش کوو چې وار وکړي. نو ما اجازه ورنه کړله. مال که ته چېرته پښتون وې، که تا کې چېرته غیرت وې، تا هېڅکله دغه کار نه کوو چې په یو زنانه باندې ته وار وکړي. نو چې زه کله مخې ته ودرېدم نو ما ته یې وویلې چې دغه دی، خو ما سره ډېر جر بحث وکړو، ما هم ورسره وکړو. پرې مې نه ښوده. زما اول ځل په ټول ژوند کې ما طالب ولیدو. ما وویلې زه یو ډاکټره یم، دا اوس څه شی دی چې دا زما په مخ کې دومره اوس رول لري، دا دومره اوس مهم دی چې دا به ځي او زه به ورته ودرېږم. زه یو ډاکټره به دې له ودرېږم چې صبر وکړئ، لکه څنګه چې هغه اشرف غني ته لار نیول کېدله، نه پوهېږم چې څه یې ورته ویلې چې هر څه به بند شو. نو هغسې دوی دپاره لار ونیول شله. څوک راځي؟ او طالبان تېرېږي. نو دومره په هغې ساعت کې دا درداور و ما دپاره چې زه یو ډاکټره، زه د دې مخې ته ودرېږم چې صبر وکړئ، یو بېسواده زما د مخې نه تېرېږي او زه باید هغې ته ودرېږم. زما تحصیل، زما تعلیم د هغې د خپو لاندې شو. دا دومره درداور و، بخصوص یو جنۍ ته، یو افغان خور او مور ته دا دومره درداور و. په هغې ساعت کې ما فیل کړ چې دا څومره ما ورته ژړلي و دې ته چې عیف زما د هغې 14-15 کاله تعلیم چې ما وکړو او مګم دې خلکو ته چې زه ګورم، زه رالم ما ټول خپل تعلیم تحصیل د دوی بېسوادو خپو ته کېښودو. ولې ما زه باید دغسې وکړم؟ مجبوره شوم راووتم، طالب سره په جنګ کې شوم، خپله جنۍ وم، خپله زنانه وم، ورسره ودرېدم. مال پښتو کې غږې، راځه د سره یې غږوم، ته پښتو ډېره غږې. ورته مې وویلې مال ته هېڅکله حق نه لري چې یو پښتني، یو افغانې جنۍ باندې ته وار وکړې. هغې ځای نه رالمه، زما سرچینګ همدا و چې زه باید افغانې ښځې دپاره کار وکړم، چې نن زه همدغه کوم او غواړم چې هره افغانه جنۍ، زه غواړم چې ما سره څنګ کې ودرېږي. څه رقم زه په کاناډا کې اوسېږم چې هر یوه یې، او زه غواړم چې هغوی ما سره همکاري وکړي چې زه تر څو دغه یو پلان مې مخکې لاړ شي. اوکې، ډېره مننه ډاکټر صاحب. انشاءالله زه باوري یم 3,000 نفر ناست دي، نو کومې خویندې سي حتما تاسو سره تماس کوي. اغلی سهار مهرباني تاسو ته غوږ یو. زه ته واخی ځکه زما وخت کم دی، زه غواړم یو څو لاندې خبرې وکړم، بیا زه ستاسو نه خدای په امان. اول خو له تاسو ځوانان ستاسو ورونه ډېره زیاته مننه، بل خصوص د وګۍ خور نه بیا د احمدزي صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې خدای دې وکړي ستاسو د ځوانانو شمېر د نور هم زیات شي، چې داسې د افغانانو نجونو حقونه غواړي. خوشحاله یم چې تاسو غوندې ورونه لرم، افتخار کوم. الله پاک د ستاسو شمېر ډېر زیات کړي. او بل احمدزي صاحب ته وایم که چیرې د جرمني په هر ښار کې وي، په هر ځای کې چې وي، که تاسې داسې غونډه بیا نیسئ، دا غونډه چې دا ډېره نږدې ده، خو که بله غونډه جوړوئ، زه د امریکا نه غواړم چې پکې ګډون وکړم، د خپل د خویندو حق غوښتنو دپاره غواړم پکې ګډون وکړم. او که په امریکا کې داسې غونډه غواړي جوړه کړي، غواړم چې ګډون وکړم، د خپل د خویندو حق وغواړم او د خپل د خویندو دپاره وجنګېږم. او بل دا چې تاسو د کوم دولت خبرې کوئ، هغه دولت نه چې زمونږ د خویندو حق غواړي، هغه دولت د افغانستان دولت نه دی، هغه یو مزدور دی چې په افغانستان کې ژوند کوي. هغه مونږ ته نه د ځوانانو حق راکوي، هغه نه مونږ ته د نجونو حق راکوي. زمونږ ځوانان په بل ملک کې شهیدان کېږي، د هغوی حق مونږ ته نه راکوي. زمونږ نجونې د مکتب نه منې کوي، د هغوی حق مونږ ته نه راکوي. وخت چې مزدوران خپل حق د بل ملک نه غوښتلی ونه شي، څنګه به زمونږ د افغان نجونو حق راکړي؟ څنګه به زمونږ د ځوانانو حق راکړي؟ ځکه هغوی مزدوران دي، هغوی به څنګه خپل وطن ته خدمت وکړي؟ هغه خو د دوی وطن نه دی، هغه خو د دوی ملک نه دی چې هغوی به زړه ودردوي، هغوی به په دې خفه شي، په دې ځای کې پیغلې نجونې بې درسه او بې تعلیمه ژوند کوي. په نجونو باندې افغانستان کې مکتب بند، انسټیټونه بند، ښار ته وتل بند، پارکي تفریحي ځایونو ته وتل بند، بې محرمه چیرته تللی نشي. نو چې تاسو دومره یېرېږئ د افغان نجونو د ژوند کولو نه په افغانستان کې، خو بې وایخلئ، ختم یې کړئ، بیخي مه پرېږدئ ژوند ته. وخت چې ته خپله مور نشي کولی چې ته پرېږدي ورباندې درس ووایي، خپل خور باندې درس نشي ویلی، نه یې پرېږدي، نو بیا واخلئ. نجونو ته تاسو ضرورت نه لرئ، تاسو میندو ته ضرورت نه لرئ، بیا ولې پرېږدي چې په افغانستان کې ژوند وکړي؟ خو ریشه یې ختمه کړي چې موږ هم بېغمه شو له دې نه چې هر وخت خپل د خویندو اوښکې ګورو، هر وخت د هغوی دردونه موږ ګورو، موږ په دې ځورېږو.
په دې باندې دردېږو تر کله به موږ دا درد نه دا هیڅ ګټه نه لري چې موږ دې دولت نه خپل حق وغواړو هغه حق غوښتنی دي چې موږ باید خپل ځواني معلومه کړو موږ شوروی د خپل وطن نه ویستلی د هغه ځوانان چې په افغانستان کې ژوند کوي ولې تاسو نشئ کولی ولسي پاڅون وکړئ وخت چې منظور پښتون کولی شي په یو ملک کې چې دومره ورباندې ظلم دی هغه غریب هر یو پاسېږي په هغه ځای کې په دومره ظلمونه په ځان باندې مني دي څه دپاره چې زه خپل حق غواړم زه غواړم چې یو ځای شم د افغانستان سره زه خپل حق غواړم د پاکستان نه ته چې په خپل وطن کې خپل خویندې د خپل دښمنانو ته ورکړي دي ور تسلیم کړي دي او په کور کې ناست یو غږ نه کوي مرګ خو هره ورځ راتلونکی دی ولې یوه ورځ باندې هغه مرګ ځان ته نه قبلوي چې مرګ دی د غیرت مرګ دی زما خور زما مور چې په کور کې ژاړي اوښکې تویوي ولې زه په کور کې کښېنم چې صبر په ما باندې مرګ راځي زه په کور کې کښېنم چې ما وژني زه په کور کې کښېنم چې تعلیم ما وژني ولې ځوانه وروره ته په افغانستان کې ناست یې موږ په خارج ملک یو د مجبورۍ نه ده دلته چې موږ ژوند کوو هېڅ خوند یې نشته د موږ کاغه زموږ وطن نن که د دې طالبانو نه آزاد شي له دې مزدور دولت نه آزاد شي موږ نن غواړو چې خپل وطن ته لاړ شو هغه کار چې موږ دلته کوو هغه زحمت چې موږ په دې ملک کې وباسو موږ غواړو چې هغه زحمت خپل وطن ته وباسو هغه کار موږ خپل وطن ته وکړو چې زموږ ګټه یې نور ولس ته ورسیږي نو دا هیڅ ګټه نه لري چې موږ مزدور دولت نه خپل حق وغواړو موږ باید په خپل هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوسېږي د خپل د خویندو دپاره پاڅېږي ولسي پاڅون وکړي دلته چې هر څومره ځوانان دې پاتې سېږي زه یوه نجلۍ یم زه غواړم که په د جرمني په هر ښار کې وي په هر ښار کې زه غواړم د امریکا نه ګډون وکړم په دې غونډه کې لاړه شم د خپل د خویندو دپاره حق وغواړم که د امریکا په هر ښار کې وي په هر ځای کې چې وي زه غواړم چې ګډون وکړم نه فقط د خپل د ځان دپاره د خپل د خویندو دپاره ځکه په دې ځای کې چې زه ژوند کوم ما ته د کار حق شته دی ما ته د درس ویلو حق شته دی ما ته هر قسم حقوق په دې دولت کې راکول کېږي په دې هېواد کې راکول کېږي په دې نه ما ته نه وایي چې ته افغان یې ما ته د انساني په سترګه ګوري چې ته یو انسان یې دا هر څه ما ته راکول کېږي خو مزدور دولت یې زما خویندو ته زما په وطن کې نه ورکوي نو ولې زه خپل مزدور دولت نه زه خپل حق وغواړم ولې زما ورونه نه پاسېږي چې خپلو خویندو حق وغواړي ولې غواړي 3 کاله دلته یوه ورځ یو ساعت څوک د خپل وخت نه ضایع کوي ځي خپل درسونه وایي خپله زده کړې کوي 3 کاله کېږي زما خویندې بې تعلیمه لویېږي بې تعلیمه ژوند کوي نو چې تاسو دومره ایریږئ له هغه نه تاسو چې د نجونو درس ویل ته وایي چې دا حرامه دی ور مزدور دولته ستا دا اوسه زره په هر ځای کې په هره شعبه کې څه کارونه نه دي چې روان دي څه کارونه نه کېږي بېادبي د ډېره زیاته معافي چې تاسو سره د یو هلک په ځای 2 هلکانه ګرځي هغه ته تاسو ګناه نه وایي که هغه نجونې وي خو نن به حامله داره شوي وي په هره شعبه کې په هر ځای کې له هر جنرال سره د هر یو عسکر سره ستاسو سره هلکان دي تاسو دې ته ګناه نه وایي وخت چې خور خبره شي وایي هغوی په مکتب کې حامله داره کېږي تا په سترګو لیدلي تا ورته ولادت ورکړی ده څه شی ده ښځې قوت نه مني چې ښځه هر کار کولی شي ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکئ تاسو ورونه نه تاسې ځوانان نه یو نړۍ مننه خدای وکړي چې ستاسو شمیر نور هم زیات شي نور تاسو نه خدای په امان اخلم د الله په امان ډېره زیاته مننه ډېره مننه زنده‌باد سهار خدای پاک دی همداسې باغیرته لره زنده‌باد آفرین دی او دغه رقم باجرته راجګ سي همدا رقم باجرته وغږیږي همدغه رقم مشت په دې خلک په مشت باندې ووهي همدغه رقم نن چې کوم څه روان دي د ایس د مشت او د لغت جنگ نه ده په دې خلک په خبرو باندې ووهي آفرین مهرباني وکړه که لنډې خبرې وکړي بیخي به ښه سي ملګري زیات دي چې دویم خبرې وکړي به خپرونه راټوله کړو افغان ګرل زما غږ لرئ ښه ځواک صاحب مهرباني ښه سلامونه ورسېږي زه خو څو وارې مخکې په لایف کې وم د سباني لایف لپاره چې ډېر زیات مهم دی د خویندو څخه هیله کوو چې سبا ته د لایف کې له خیر سره ګډون وکړي لکه احمدي ورور چې څنګه وویلې په کولن کې انشاءالله سبا شو بل سبا شو موږ ته به هغې اجازه راشي نو زه هغه احمدي ورور سره شیر کوم په 14 تاریخ باندې زه په دې باندې 80% زه مطمئن یم چې انشاءالله موږ به لاریون کوو د خویندو لپاره دا زموږ او ستاسو ټولو فرض دی انشاءالله تعالی ټول به یو ځای یو مټو دی مازه څه فکر کوم تاسو وایي مهرباني وکړئ ما د معول خو د خدای وکړي چې موږ ته د کولن د لاریون اجازت راکړي دغه به د ډېر یو د خوښۍ ځای د ما لپاره د نور افغانانو لپاره یو خو به دا چې له خپلو افغانانو سره به له نږدې نه کینو
او بل بدای چې د خپلو د ایواد مخکې نه پیغام چې کوم خورکی وسی د مظلوم لقب ورکړي تاسو مظلومان نه یاست تاسو د دغه ایواد د ملکه یاست دغه ایواد ویاړ یاست دغه ایواد افتخار یاست نو موږ به د تاسو لپاره د تاسو ترڅنګ دریږو ان شاء الله او خدای دې وکړي چې موږ ته د کولن د لاریون اجازه راکول سي نو که اجازه راکول سو ان شاء الله کپکې نه په سینه باندې ورزو او د لاریون ته ان شاء الله ځان ورسو نو زور بسیم ان شاء الله تشویش مکوئ څو دقیقې صبر احمد ځای صاحب څو دقیقې فقط صاحبزاده صاحب ته وخت ورکوو او دا د پروګرام جمعبندي هم وکړي دلته د خویندو خبرې هم واورېدلې ستاسې هم واورېدلې نو په لنډ ډول به د پروګرام ټوله جمعبندي به وکړي او ډېر لنډ به ووایي چې د دغه ډول مظاهرو یا د تظاهراتو یا د لاریونو تاثیرات په هغه څه په اړه چې کېږي څه دي مننه کوم اظهار الله صاحب اولنی پیغام اظهار الله صاحب زه ولس ته نه زه طالبانو ته ورکول غواړم دې ځای کې به ځوانان ناست کوم چې دا پیغامونه طالبانو ته ورورسي نو طالبانو ته زه د قرآن یو آیت وایم په سوره بقره کې یو سل 43 نمبر آیت ته چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله تعالی فرمایي چې تیر کم قانونه زمنګ نه تیر شوی دي د اغي حساب به اغي ورګي د اغي پښتنه باغی نه کی او ستاسو د عملونو حساب ستاسو د کارونو حساب ستاسو پښتنه به د ستاسو نه کی نو چې کله تاسو دا شریعت مونږ ته راوړی کنه د په کمرو کې بند کمرو کې چې لیکل دي چې دا معصومه د مینناک ولس په غولوي نو هغه کارونه کوم چې په ولسمه شپاړسمه ومه اتمه صدې کې خلکو کړي دي د هغه حالاتو مطابق کوم فیصلې شوې دي هغه ته اوس 2023 ته راوړي او د اسلام نه د یو خستواله الیکم چې اجتهاد دی په اسلام کې ریسرچ وشي په اسلام تحقیق وشي اسلام نړیوال جون سره سره تر قیامت پورې راتلو ول دین دی دا په یو ځای ایثار دین نه دی نو دا غلط دی او د دې پښتنه بدنه کیږي بل دا خبره چې د تعلیم بندول د کمنګ د کربلا واقعه اولو په کربلا کې یزید مسلمان او حسن حسین مسلمانان خو چې کله هغه زور ته چارواکي ته ورسېد نو هغه ته لګیدل چې زما هر فیصله ټیک ده او په هغه شي کې وس تاسو انخته هغه بیماری کې تاسو نه خته چې چارواکي ته ورسېد مشرې ته ورسېد ته لګي چې روغ ما او حسین به ما ته سر ټیټي حسین به ما ته ټیټيږي نو یاد ساتئ چې ولس کې پوهه خلک شته ولس کې لوستري خلک شته ولس کې د خدای په دین باندې په شریعت باندې ولاړ خلک شته نو که هغه روغتیا کې تاسو نه خته یې چې منګه چارواکي ته رسیدي او زمونږ هر فیصله ټیک ده نو څنګه چې یزید غرق شو تاسو غرقېدل حتمن دي دا د تلګي چې زب ناست م چارواکي باندې زب هر څه کومه نو دا افغانستان باندې مشرق استاد خدا افغانستان د زمکه چې دا خدای جوړ کړی ده بشکره افغانستان باندې ناست خوته فیصله ته کې خدا بندگان چې د خدای جوړ کړی دي او په افغانستان باندې امرونه چې دي د کندهار نه تر ازته منه خدا نړۍ د خدای په حکمونو باندې چلی دا نړۍ چلی د خدای په قدرت باندې د خدای په عملونو باندې ټولو نه غټ ذات غدي داغه نه بره هیڅ کم نشته داغه د قران نه بره یو خبرم نشته هیبت الله خنزاده خو ډیر معمولی سړی دی د قران په مقابله کې هغه قران چې دغه زمنګ د پاره اتورټی ده نو کپدې نه روغتیا کې تاسو نه خته یې چې موږ به تر عمره پورې د سکو نو بره یو خدای ناشته بره د ټول کائنات رب ناشته چې ځان ته جلال ویلی دي صحیح ده هغه غیرتی ذات ده نو دا ختمېدل چې تاسو حتمن ځکه چې ظلم یو حد ته ورسی نو خدای هغه نه پاتې کوي دا ډېر خلکو کړی دي راځم د لاریونو خبرې ته او وسره د افغانستان مخ کې څه کول پکار دي د افغانستان ټول پښتنو ولسته لاریون ډېر مهم دی ځکه چې د لاریون اولنې دا پیغام رسیږي چې ټولنه څه غواړي خو دویمه په لاریون کې هغه خلکو تم پیغام رسیږي کوم چې د خپل ټولنې د ولس خلاف دي هغه تم رسیږي چې زمونږ زیاتر ولس د چا چې دا وطن دی د چا چې د ځمکې دغه غواړي سه لاریون په دې باندې ډېر زیات مهم دی په دې کې ګډون په ټولو باندې فرض دی ګډون دی کې وکړي
اخیره خبره زه به راغونډه کوم چې دې باندې باسونه به کیږي خويندو دلته خبرې وکړي ځوانانو وکړي هر څه خبره وکړه یو خبره پاتې شو کوم چې زه کوم هغه خبره ده چې کله منګ د فلسطین د پر आवाज وجتو کم چې زمنګ نه هغه په سمندرونو باندې لري دي فلسطین د پر منګ غوښتو کم چې په منګ باندې فرض دی منګ به وجتو نو طالبانو تاسو دا فکر نه کوئ چې افغانستان سره خوا کې چې دا کومه کوزه پښتونخوا ده د دې پښتنو زړونه هم درديږي د افغانستان پښتنو سره چې د زمنګ د افغانستان ولس وینه ګرميږي نو د سره زمنګم ګرميږي زمنګ جبه زمنګ علم زمنګ هر څه شریک دي نو که تاسو دا کوي چې دا د افغانستان د نننی داخلي مسله د پدې باندې به بهر نه خبرې نه کیږي پدې به منګم ویډیوګانې کو دا شریعت به منګم روباسو دا حدیثونه به منګم روباسو دا د عقل او د علم خبرې به منګم کو او بیا چې کم سړی تاسو کې دفاع کولای شي کم سړی تاسو کې فلسفي وي تکړه وي نو هغه د ځان حاضر کی چې په دې بنیاد باندې منګ د هر څه بند کړی دي منګ به وسره کینو منګ به وسره معلومه کو چې دین چاته معلوم دی شریعت چاته معلوم دی او پښتو چاته معلومه ده نو اخیره خبروم دغه و چې فلسطین د برزا وازو جتوم کنه نو د افغانستان د بر आवाज جتول په ما باندې فرض دي نو هغه ځوانان کم چې په دې دلیل باندې لګیا دي چې افغانستان یوازې دی د افغانستان ټولنه یوازې ده یا نور خلک په بلو لارو دي دا زمونږ وطن دی زمونږ خويندې دي زمونږ بچي دي زمونږ پښتو ده زمونږ غیرت دی او موږ به په ودرېږو نو مننه کوم زار الله سره ډېر مننه هغه زه یو څو خبرې لرم همدا تاسو د لایف د لارې چیرته خبر کوي ډاکټر صاحب بله بالکل زما فقط یو غوښتنه ده د کوم څوک چې دلته کاناډا کې اوسېږي لکه یو څو وخت مخکې یو کال مخکې موږ د فلسطین لپاره لاریون وکړو او هغه همچنان د همدغه د سکول او د کالجونو د لارې مو کړ چې ډېر ښه تمام شو ډېر ښه نتیجه ورکړله نو زه بیا هم که چېرته دغلته کوم څوک د کاناډا نه دلته د ټورنټو نه زه حاضر یم چې هر څوک ما سره په تماس کې شي ما سره خبرې وکړي او موږ به همچنان داسې یو لاره ورته جوړه کړو لاریون به وکړو جنکۍ دلته ډېرې دي ډېر زیات افغانان دي دلته او زما خپله یعنې لکه غواړم چې دغسې یو مشوره ولرم چې خپل مې دغه یو پلان دی چې د دې ځینه اغیزې افغانانو جنکو لپاره د آنلاین سیستم جوړ شي کوم څوک چې په کور کې دی هغوی لپاره آنلاین سیستم جوړ شي او درس د دې ځینه ورکول شي نو خدای زه غواړم چې په دغه کې تاسو ټول سره مشوره ولرم انشاءالله چې راته کار وکړي او موفق شم پکې او هر څوک چې دلته د کاناډا نه دي نو راځي سره یو ځای شو او د افغان نجلۍ لپاره د افغانستان د ښځینو لپاره اواز پورته کو تر څو یو څه مثبت نتیجه ورکړي مننه تاسو له خوشحال صاحب پور ودان خوشاله اوسئ ژوندی اوسئ دلته چې لایف کې مخکې څومره ملګري راغلي ول او څونه خویندې راغلي وي له ټولو ډېره مننه کوري ودان خیر دې وي ډاکټر صاحب له تاسې مننه سردار لالا له تاسې مننه ډېره مننه وریش خان له تاسې ډېره مننه کور مودان احمدزی صاحب ډېره مننه چې ما لایف درولېږه او راغلی کور دې ودان ژوندی اوسئ صاحبزاده صاحب غرونه مننه چې ډېرې علمي خبرې دې وکړلې او زه خوشحاله یم ځکه چې تاسو خبرې کوئ انشاءالله زه باوري یم چې ځوانان زده کړه کوي درنه دا ډېره ښه خبره ده ځواک صاحب ډېره مننه لاندې چې څومره ملګري وو دلته ډاکټر صاحب مستاني صاحب پاتې شو دغه نه بخښنه غواړم ډېرې خویندو ریکویسټ اچولی و هغوی پاتې شول هغوی د بخښنه وکړي نو انشاءالله سبا د اروپا پر وخت 4 نه تر 6 بجو پورې په فرانکفورټ کې د افغان نجونو په ملاتړ باندې مظاهره ده زه هیله لرم چې څومره ملګري کولی شي تاسې راسئ او په دې لاریون کې ګډون وکړئ تر بیا بلې خپرونې تاسو ټول به پاک او بخښونکي الله تعالی سپارم ښاد او بریالي اوسئ ښه وختونه ولرئ د الله په امان خدای په امان شپه مو په خیر